السلام علیکم. د اختر مونځ طریقه. سبا د اختر ورځ ده، نو ټول په دې طریقه باندې د خپل اختر مونځ وکړي. ډیره اسانه او قیمتي طریقه ده. راځئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر په منځ کې په اولني رکعت کې 7 تکبیرونه وي او په دویم کې به 15 وي. د حدیث امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام دارمي راوړی. اوس دلته تکبیرونو مسله راغله. هغه تکبیرونه چې هغې ته زواید وایي، زیاتي تکبیرونه د اختر په منځ کې شته که دې کې د علماو 2 قوله دي چې څو تکبیرونه دي. جمهور العلماء دا وایي، جمهور العلماء، اکثر علماء او د 3 مذهبونو عالم. موږ ته خلک وایي تاسو مذهبونه نه منئ که نه، 3 مذهبونو عالم دا وایي. او دا قول د عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، ابو سعيد الخدري، ابو هريره، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، او د مدینه فقهاء 7 او امام بخاري، امام ابن تيميه، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، او جمهور العلماء، اکثر علماء دا قول دی چې په اولني رکعت کې 7 تکبیرونه دي او په دویم کې 15 دي. په اولني کې د تکبیر تحریمي نه بعد دي او د قرت نه مخکې دي، او په دویم رکعت کې چې ورته ودرېدي او تکبیر دې وکړو د هغې نه بعد او د قرت نه مخکې بیا 15 دي. دویم قول دا دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او د بعضو علماو چې په اولني کې 3 تکبیرونه دي تکبیر نه بعد، او په دویم کې 3 دي د قرت نه بعد. دا طریقه هم لیدلې چې ته که نه دی؟ عامه دا طریقه ده. نو مسله خو واوره که نه اول خو مسله واوره. زما تاسو نه تپوس کوم ما دا طریقه تاسو ته معلومه ده که نه ده؟ نو بعضو تعجب وکړو عامه دا طریقه کې عامه دا طریقه ده. اوس هغه چې یو سړی همیشه نه سلفیانو په جومات کې مونځ کوي او د هغوی عیدګاه ته ځي، جدا مسله. ما وایي جمهور العلماء قول او هغوی سره مرفوع حدیثونه صحیح او د صحابه کرامو آثار دي ورسره ډېر شي. دا دویم قول چې دی په دې کې مرفوع کمزوري حدیثونه او بعض آثار دي، نو هغه قول چې زورور دی او راجح دی په اعتبار د دلیل، په اعتبار د دلیل د مضبوطوالي او د هغوی سره حدیثونه دي مرفوع مضبوط صحیح سند والا حدیثونه دي. او زمونږ کار د دلیل سره دی. دلیل چې چا سره و موږ په خبره باندې عمل کوو. نو که چا په دې دویمه طریقه باندې عمل وکړو، خصوصا کوم چې عوام د علم ورته شي، موږ دا نه وایو چې مونځ دې ونه شو. موږ دې کې علمي مجلس کې ناست یو، دا علمي مجلس دی، د علمي مسایل بیانېږي. راجح قول چې هغوی سره مضبوط دلایل دي هغه د جمهور العلماء قول دی، د اکثر علماو، د اکثر امامان، چې اولني رکعت کې 7 تکبیرونه دي او په دویم کې 15. نو څو شو ټول؟ په اولني کې څو شو؟ د تکبیر تحریمي سره 8 شو، او په دې دویم کې د دغه تکبیر سره چې تکبیر القیام ورته وایي، د ودرېدو د تکبیر، د هغې سره څو شو؟ 6 شو. تکبیر تحریمات چې ته مانځه کې الله اکبر، دا خو تکبیر تحریمات بې دې نه بعد وایي. اگر که دا مسله مې اختلافي ده، بعض علما وایي و د هغې سره دي. هو الله اعلم، دلایلونه دې څه ښکاري. بعض علما هغې له ترجیح ورکوي، بعض دې له ترجیح ورکوي چې دا د هغې نه علاوه دي ووایه. الله اکبر به ووایي، بیا به د هغې نه بعد 7 تکبیرونه وي. بیا چې کله د اولني رکعت نه دویم ته راپاسي، الله اکبر تکبیر القیام ورته وایي، چې دا یې وکړو د دې نه بعد بیا 15 تکبیرونه دي. دلته دا مسله چې د دې حکم څه دی، دا واجب دی که سنت دی؟ نو دا سنت دی د دلایلو په رڼا کې. حکم د تکبیراتو څه دی؟ د سنت دی.
چې کله ورته موږ سنت ووایو نو بیا یو څو مسلې راووتې ګوره. یو مسله ده، یو مسله که دا د چا نه پاتې شو نو مونځ کې نقصان نه راځي، دغه سنت دی ورته ووایي. یو شو. دویمه که دا د چا نه پاتې شو نو په دې باندې سجده سهو نشته، په دې سجده سهو نشته. دریم منځ کې چې شریک شوي د امام سره کم تکبیر نه اقا تکبیر وایي، هغه ساړه چې کم دي د هغې وخت تېر شوی دی، سنت دی، بس وخت یې خپل ځای څه دی، خپل ځای تېر شوی. لکه اوس ته د امام سره شریک شوې په څلورم تکبیر کې، بس د دې نه بعد چې کم دی هغه د سره ووایه او هغه شاته چې هغه څه شو، هغه پاتې شو. ولې پاتې شو؟ سنت دی، سنت دی او زید هغه سنت څه شو؟ لړ پاتې شو. چې زی پاتې شو هغه سنت هم پاتې شو. پوه شوې په دې خبره؟ په دې باندې ډېر مولیان هم نه پوهېږي. ما تاسو ته یو قصه کړې وه، یو مولوي صاحب اختر لمونځ یې کوو هلته ملک کې، د تکبیرونه چې هېر شو نو بیا خو خلک هم غلي پاتې شوي دي، څو غریبان هلته ما تاسو ته وایي چې د اکثر مسلې په دې خلک نه پوهېږي. تکبیرونه چې هېر شو په دې تحیات باندې ناست و، سلام یې ګرځو دکه ټیم الو وي مه روه تکبیرونه هېر دي، دی ووایي په ټیم الو وي مه روه تکبیرونه هېر دي، سلام یې لا نه وګرځولی، بس بیا پاڅېدو بیا یې مونځ وکړو، ټول مونځ یې درسره وکړو. نو ستا غریب ته دا پته نه وه چې دې حکم څه دی، او بل که بالفرض واجب ورته وی، که واجب ورته وی نو سجده سهو هم کار کولی شو. بیا که واجب ورته وی نو سجده سهو نو ټول لمونځ یې د سر نیولی کو، او بیا د منځه په دوران کې دا خبرې کول، زما نه خو دغه پاتې شو. نو دا اهمې مسلې یادې کړي. بله مسله په صحیح حدیثونو کې داسې خاص ذکر نه راغلی تکبیرونو منځ کې، که څوک پکې غلی ودرېد هم صحیح ده، او که چا پکې څه ووایي هم صحیح ده. لکه اوس سړی تکبیر منځ کې سبحان الله ووایي، الحمدلله ووایي، لا اله الا الله، هېڅ خبره نه ده، خو دې باره کې څه خاص ذکر نه دی راغلی. بله مسله چې د علماو په منځ کې اختلافي ده هغه دا ده چې د دې تکبیراتو سره رفع الیدین شتي او که نه، د اختلافي مسله ده. نو بعض علما دا وایي د اختر د کوم تکبیرات چې دي د زیاتېدې کې به رفع الیدین نه کوي، لاسونه به نه اوچتې. د بعض محققین علما د هغوی هم دا قول دی. او بعض علما دا وایي چې دا د احنافو قول هم دی، حنابله هم دی، سعودي عرب د علماو دوی هم دا قول دی، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، او بعض داسې نور هغه اهل علم چې هغه د دې وختي وایي رفع الیدین شتي. او زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د اختر په منځه کې کوم تکبیرات چې دې سره به لاسونه اوچتې، دلته به رفع الیدین کوي. عبدالله بن عمر نه ثابت دي، او یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی، امام نسائی هم راوړی، امام احمد هم راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لاسونه اوچتول، ویرفعهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لاسونه اوچتول فی کل تکبیرة یکبرها قبل الرکوع، د رکوع نه مخکې چې به هر الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغې سره به لاسونه اوچتول رکوع نه مخکې. نو دا حدیث څه دی؟ عام دی. نو د اختر د منزله تکبیرونه د هم د رکوع نه مخکې دي. نو د حدیث نه استدلال کیدی شي، د حدیث نه استدلال کیدی شي. خو دا داسې مسلې دي چې لکه یو بل باندې به ټاپې نه لګوو. لکه اوس که څوک د هغه علماو په قول باندې مطمئن وي کوم چې رفع الیدین نشته، نو بس په هغې د عمل کې رفع الیدین دې نه کوي د اختر په منځ کې. کوم چې په دې قول مطمئن دي چې نه شتي، بس په دې د عمل کوي، په هغوی دې ټاپې نه لګوي چې تاسو بدعتیان یې، تاسو دا یې، تاسو دغه یې. بعض مسلې اختلافي صحیح ده، خو هغه دې درجې ته رسول نه دي پکار. دغه شان د رکوع نه چې راپاسي لاسونه به په سینه باندې ږدي که نه سیده به یې نیسي، دا جانبینو ته جانبینو سره واضح دلیل نشته، داسې واضح مطلب صریح
دوی خپل استدلالات کې هغوی خپل کړي نو په دې کې به یو بل ته بدعتي ویل په یو بل پسې مونځ نه کول یو بل ته ګناهګار ویل دا صحیح طریقه نه ده و دا مسله شوه لکه د تکبیراتو ده که چا ورسره فریدین وکړو په دې قول مطمئن دی ډېره ښه که چا ونه کړو وایي چې نه زه خو ما د پلاني شیخ قول اورېدلی دی هغه دلایل ماته ښه ښکاري د هغه خبرې ماته صحیح ښکاري صحیح ده عمل به کوه خو بل ته په سپک نظر مه ګوره او مه دا چې ته بدعتي او ته بېدینه او ته نه پوهېږې او ته جاهل دا خبرې کول نه دي پکار والله اعلم دا وه قیمتي او اسانه طریقه چې تاسو واورېده دغه شان ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله